ته باید دا معلومه کړه او د ځان سره دغه ستونزه حل کړي چې آیا غواړې شخصي بزنس پیل کړي، غواړې د ځان لپاره یو کاروبار ولري، او که نه غواړې د خپلو وړتیاوو څخه بل ځای استفاده وکړي او د یو کارکوونکي په توګه بل ځای کار وکړي. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د شخصي بزنس ګټې او تاوانونه بیان کړم، همدارنګه که چېرته موږ چېرته وګمارل شو د هغې ګټې او تاوانونه څه شی دي. ډېر وخت موږ د بعضو کسانو له لوري تشویق کېږو چې تاسو باید حتما شخصي بزنس پیل کړئ، تاسو باید حتما یو چېرته ونه ګمارل شئ، تاسو باید خپل ځان رئیس واوسئ، تاسو تشویق کوي او کله چې تاسو هغه کار شروع کړئ د بعضو ستونزو سره مخامخ کېږئ. زه پوهېږم چې په یو مسیر کې یو چېرته تاسو ته یوه ستونزه پېښېږي، خو تاسو که چېرته یو ناسم تصمیم ونیسئ، یوه ناسمه پرېکړه د ځان لپاره وکړئ، دا تاسو په ټول ژوند باندې اغېز کوي. وګورئ که چېرته تاسو یو شخصي بزنس پیلوئ هم ګټې لري هم بعضې تاوانونه لري، او که چېرته تاسو غواړئ چې یوه دنده چېرته وکړئ هغه هم بعضې ګټې او تاوانونه لري. دا به تاسو خپلو شرایطو ته وګورئ، تاسو خپلو وړتیاوو ته وګورئ او په هغه حالت کې چې تاسو شتون لرئ هغې ته وګورئ. ډېر کسان ځي یو چېرته دنده پیلوي او په راتلونکي کې غواړي یا ته یو شی زده کړي، دلته د شاګرد په توګه باندې کار وکړي، بیا شخصي بزنس پیل کړي. ډېر کسان نه غواړي چې اصلا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي، ډېر ریسک منونکي وي، ډېر خطر منونکي اصلا نه وي، هغوی نه غواړي شخصي بزنس پیل کړي. تاسو ولې هغوی مجبوروئ چې تاسو حتما دغه برخې ته راشئ؟ د هغې برخې سره اصلا مینه نه لري. تاسو ولې هغې په داسې یو مسیر باندې لیږئ چې د هغې مسیر سره د دوی وړتیاوې تناسب نه لري؟ راځم لومړی د هغه کسانو لپاره غواړم ګټې بیان کړم چې غواړي چېرته وګمارل شي، یعنې د ګمارل کېدو ګټې څه شی دي. که چېرې تاسو غواړئ ثابت معاش ولرئ یا منظم معاش ولرئ، وګورئ کله چې تاسو چېرته وګمارل شئ هره میاشت تاسو ته معاش درکول کېږي. که چېرې تاسو د داسې یو حالت غوښتونکي وئ چې معاش مو ثابت وي او منظم شکل سره تاسو درکړل شي، نو تاسو لپاره یو ځای ګمارل مناسب دي. او که چېرې تاسو یو چېرته وګمارل شئ هلته بیا تاسو ممکن تقاعد هم وي، تاسو درکړل شي د بیمې حقوق هم تاسو درکړل شي او بعضې رخصتۍ او بعضې ګټې نورې هم ممکن تاسو وظیفه یا دنده ولري. او بله ګټه دا ده چې که چېرې تاسو یو چېرته وګمارل شئ کاري ساعتونه مو مشخص دي، رخصتي مو مشخصه ده، او دا چې په کوم وخت کې باید تاسو کار ته راشئ او په کوم وخت کې بېرته راشئ دا ټول معین مشخص شوي دي، اما په شخصي بزنس کې بیا داسې نه ده. همدارنګه مالی خطر ډېر نه لري که چېرې تاسو یو چېرته وګمارل شئ. مالی خطر دا معنی چې کله چې تاسو شخصي بزنس پیلوئ ډېر مالي خطر ممکن تاسو ورسره مخامخ شئ، ممکن تاسو ټوله پانګه د لاسه ورکړئ، اما که چېرې تاسو چېرته وګمارل شئ تاسو مالي خطر نه لرئ، هره میاشت هغه ثابت معاش تاسو لپاره راځي او د خپل ژوند ضرورتونه په هغه باندې رفع کوئ. بعضې زیانونه هم لري که چېرې تاسو چېرته وګمارل شئ. زیانونه دا دي چې تاسو د پرمختګ محدودیت ډېر لرئ. مثلا ډېر تاسو کله چې عواید ترلاسه نه کړئ تاسو پرمختګ نه شئ ترسره کولی، ځکه هلته تاسو ثابت معاش لرئ. زه بعضې استثنا کسان نه یادوم چې هغه ډېر لوړ معاشونه اخلي، ډېر لوړ تخصصونه لري. زه عموما هغه کسان چې په افسر ډول معاشونه اخلي، په افسر ډول دوی چې چېرته ګمارل شوي دي هغه معاشونه چې اخلي زه د هغوی ژوند ګورم. ډېر داسې کسان شته چې په ډېرو لوړو پوزیشنونو کې کار کوي، ډېر لوړ معاشونه اخلي، چېرته ګمارل شوي دي او د ژوند سطح یې لوړه کړې ده او مالي استقلال ته رسېدلي دي. هم زه په عمومي شکل سره غږېږم. تر ډېره پورې د پرمختګ چې دی مالي امکاناتو ته اړتیا لري، تاسو ممکن ډېر پرمختګ ونه شئ کړی. همدارنګه بعضې ترفیګانې که چېرې غواړئ ترلاسه کړئ هغه په دنده کې ترلاسه کېږي، اما عموما مالي پرمختګ ډېر نه شي ترلاسه کولی. همدارنګه تاسو ممکن ډېر په خپل ځان باندې کنټرول ونه لرئ، عموما د هغه کس تر کنټرول لاندې ډېر وي چې تاسو ته کار در سپاري یا کار په تاسو باندې ترسره کوي. که چېرې تاسو د یو داسې حالت غوښتونکي نه وئ نو بیا تاسو لپاره دنده مناسبه نه ده. راځم د شخصي بزنس ګټو ته چې که چېرې تاسو شخصي بزنس پیل کړئ کومې ګټې لري. لومړۍ ګټه خو دا ده چې تاسو د ډېرې ګټې یا د ډېرو پیسو پوتانشل لرئ په دغه وخت کې، ځکه چې شخصي بزنس چې دی هغه پوله مشخصه نه ده چې تاسو څومره عاید ترلاسه کوئ. که چېرې تاسو ډېر زحمت وباسئ، نوښتګر وئ، ښه کار ترسره کړئ، ښه ارزښت بازار ته وړاندې کړئ، ممکن خورا ډېره لویه ګټه تاسو ترلاسه کړئ. اما که چېرې تاسو کمزوری کار وکړئ، که چېرې تاسو نوښتونه کم وکړئ، ممکن ګټه مو هم بازار کې کمه وي. اما د ګټې پوتانشل عموما په شخصي بزنس کې چې دی هغه ډېر دی. دویم دا چې تاسو تر ډېر حده پورې ازادي لرئ، یعنې کارونه مو چې دي تاسو په خپل واک کې تر ډېره حده پورې تاسو یو رئیس نه لرئ چې تاسو ته وایي چې دغه کار وکړه او دغه کار وکړه. دا د شخصي بزنس ګټه ده چې تاسو عموما په تصمیم نیولو کې تاسو ازادي لرئ، تاسو خپله مستقل کس یئ. همدارنګه په رشد او پرمختګ کې هم محدودیت شتون نه لري. تاسو کولی شئ چې ډېر پرمختګ وکړئ، هغه هم د مالي پیسو په مرسته، یعنې کله چې تاسو ډېر پیسې ترلاسه کوئ پرمختګ مو هم په هماغه اندازه ډېرېږي. بعضې زیانونه هم شخصي بزنس لري، شخصي کاروبارونه لري چې ډېر کاروباران که چېرته دغه ویډیو ګوري دغه سره به مخامخ شوي هم وي. یو دا ده چې د مالي خطر ستونزه ډېره ده. کله چې تاسو یو شخصي بزنس پیلوئ ممکن ټولې پیسې تاسو د لاسه ورکړئ. همدارنګه تاسو د په لومړیو سر کې هېڅ تاسو ممکن ګټه ونه لري. کله چې په بازار کې کوم تغیرات راځي، کوم بدلون راځي، په سیاسي برخه کې کوم بدلون راځي، هغه تاسو په بزنس باندې ډېره ناوړه اغېزه کوي. ممکن تاسو هغه څه چې لرئ ډېر ټول د لاسه ورکړئ. دا هغه ضررونه دي چې په شخصي بزنسونو کې عموما کسانو سره مخامخ کېږي. همدارنګه کاري فشار په تاسو باندې ډېر وي، کاري مسؤلیتونه تاسو ډېر لرئ، د بشري سرچینو مسؤلیت تاسو په غاړه وي، د مالي برخې مسؤلیت تاسو په غاړه وي، د جاري لګښتونو مسؤلیت تاسو په غاړه وي، یعنې تاسو په هغو باندې فشار او کار ډېر وي. که چېرې تاسو دغه ټول زغملی شئ نو شخصي بزنس تاسو لپاره مناسب دی، او که چېرته یې نه شئ زغملی نو بیا یو چېرته تاسو ځان وګمارئ.
همدارنګه د عوایدو د ګټې نوسانات هم وي. داسې نه ده لکه چېرته چې ځان وګماري چې ثابته ګټه تاسو باید ولرئ، بلکې دلته تاسو ممکن بعضې وخت ډېره ګټه ولرئ، بعضې وخت هېڅ ګټه ولرئ، بعضې وخت ممکن تاسو کمه ګټه یا لږه ګټه ولرئ. په پایله کې دا ویلی شم چې که چېرې تاسو غواړئ مالي استقلال ته ځان ورسوئ، که چېرې تاسو غواړئ چې مالي ثبات ترلاسه کړئ، که چېرې تاسو نه غواړئ چې یو څوک تاسو ته ووایي چې دا کار وکړه، دا کار مه ترسره کوه، بیا تاسو لپاره شخصي بزنس ښه دی، خو دا باید تاسو شرط ته په کتلو سره دغه بزنس پیل کړئ. په پټو سترګو سره هېڅکله تاسو باید یو کار ونه کړئ، په پټو سترګو سره باید تاسو حرکت ونه کړئ. هر څه باید تاسو وارزوئ، محاسبه یې کړئ او د هغې څخه وروسته تاسو باید ګام پورته کړئ. او که چېرې تاسو د خطر منونکي نه وئ، او که چېرې تاسو غواړئ یو ثابت معاش ولرئ، او که چېرې تاسو نه غواړئ ډېر کاري فشار په خپل ځان باندې وزغمئ، تحمل یې کړئ، بیا تاسو لپاره دنده یا هم یو ځای کې ګمارل کېدل مناسب دي. نه وایم چې تاسو ته بزنس، نه هم تاسو ته وایم چې چېرته وګمارل شئ، بلکې تاسو باید خپل ځان وارزوئ، تاسو باید خپل ځان مقایسه کړئ د خپلو شرایطو سره، د هغې څخه وروسته د ځان لپاره یو ښه تصمیم ونیسئ. په کومنټ کې تاسو راته ولیکئ چې د تاسو لپاره کوم کار مناسب دی، کوم بزنس د تاسو لپاره مناسب دی، او که کومه دنده وي او دنده تاسو لپاره کومه مناسبه ده. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.